قدرمنو لیدونکو ستړي مشه، زه وکیل خان یم او دا د ډیوه د ټولنیزو رسانو خپرونه پروګرام د ډیوه ستوري خپرونه ده. نن په پروګرام کې راسره د کېنېډا نه غزل عنایت بیبي ملګرې ده. غزل عنایت یو وتلې مشهوره افغان هنرمنده ده او دا وخت موږ سره د سکایپ په لیکه باندې ملګرې شوې ده. غزل عنایت بیبي په خیر راغلی. ډیره مننه. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه خپلو ګرانو ملګرو او عزتمندو مینوالو ته او ستاسو د پروګرام قدرمنو لیدونکو ته ډالۍ کوم او هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. مننه ستاسو د وخت راکولو. شروع به کوو، تاسو نه یو شمېر پوښتنې لرم خو شروع د هغه ځای نه کوم. نن سبا ستاسو یو سندره د هر چا په خولې باندې ده. مه کوئ ما نه تپوسونه، نه کوم یاري نه په یارۍ زه پوهېږم. په دې راته لږ ووایه، غواړو چې دغه راته لږه زمزمه به هم کوئ خو اول راته دغه سندره ووایه چې دا م ریکارډ چېرته کړه، دغه سوچ دغه فکر هم څنګه راغی چې دغه سندره م ریکارډ کوله. انشاءالله ولې نه. دا سندره لومړی ځل زه د پښتو ډېره مشهور سندرغاړه د شکیله جان انداز نه مې اورېدلې او ډېر مې خوښ شو. دومره مې خوښ شو چې ما تصمیم واخیستل چې زه هم یو ځل دا سندره به اجرا کوم. نو په کابل کې په یو تلویزیون کې چې د اختر ځانګړې خپرونه و، هلته مې دعوت شوم او دا سندره هلته اجرا کړ چې خوشبختانه مینوالو ته مې ډېر خوښ شو او زه انشاءالله وعده کوم چې نور هم به ډېر په زړه پورې او ډېر ښکلې پښتو سندرې به خپل پښتون مینوالو ته انشاءالله به آماده کوم او دوی ته غواړم چې انتظار باسي. صحیح. خو دغه سندره ډېرو خلکو کتلې او ستاسو مینوال د ډیوه اورېدونکي او لیدونکي به هم غواړي چې یو ځل بیا ستاسو له خولې زمزمه واوري. مننه به وي که دغه مو ورته لږه زمزمه کړه. مه کوئ ما نه تپوسونه. ولې نه. مکوي مان تپوسونه، نه کوم یاري نه په یارۍ پوهېږم مینا مکلې تپوسونه. مکوي مان تپوسونه، نه کوم یاري نه په یارۍ پوهېږم مینا مکلې تپوسونه. کته رښتیا په ما مینې، کته رښتیا په ما مینې، کته رښتیا په ما مینې. مالا هم ستا د غم نه راځي خوبونه مکلې تپوسونه. سترګې مې ډېرې ولیدلې، سترګې مې ډېرې ولیدلې، سترګې مې ډېرې ولیدلې. زما د یار سترګې منګولې لګوینه مکلې تپوسونه. مکلې تپوسونه وي که ته رښتیا په ما مینې، ما له هم ستا د غمه نه راځي خوبونه. خو غزل عنایت بیبي نن سبا په کوم پراجیکټ باندې کار کوئ؟ نوی هم سره روان دي، ستاسو مینوال به هم دغه غوښتنه کوي، دغه پوښتنې به کوي چې د غزل عنایت بیبي څه نوی را روان دي مارکیټ ته؟ بلې خوشبختانه یو څو پښتو او دری یا فارسي سندرې شته چې زه په جوړېدو بوخت یم او زما همیشه دا هڅه دی چې دا سندرې د هر لحاظ نه که میوزیک ارینجمنت دی، که شعر دی یا کمپوز دی، زما همیشه دا کوشش دی چې دا کوم کمی سره مخامخ نشي او د مسلکي په توګه د موسیقۍ مینوالو ته وړاندې شي. نو زما یو نوې سندرې ده انشاءالله د همیشه په نوم او په پښتو کې I think it's تل، د تل په نوم چې انشاءالله مارکیټ ته راځي او دا ځل دا هم بیا په فارسي کې وي لیکن زه د خپل پښتون مینوالو دپاره لیک انتظار باسي. انشاءالله زما پښتو سندرې به هم ژر راشي. زه هڅه کوم او ډېر کوشش کوم چې ډېر یوه ښکلې او په زړه پورې سندرې خپل پښتو ژبه مینوالو ته وړاندې کوم. او بل پروجیکټ انشاءالله به زما فرست اډیو کلیپ وي چې دا هم انشاءالله به ژر ریلیز شي او په دې کې هم یو څو پښتو سندرې زه پام کې نیولی یم او هیله لرم چې مینوالو ته مې ډېر خوښ شي. صحیح. ستاسو مینوال د ډیوه لیدونکي اورېدونکي په ټیویانو ګوري، ویني په ریډیوګانو باندې اوري، خو د ډېرو په ذهن کې به دا پوښتنه راځي چې غزل عنایت چېرته پیدا شوه، څو وروڼه خویندې لري، په غربي نړۍ کې که څه هم دغه ذاتي پوښتنې ګڼل کېږي، چېرته ژوند کوي، د خپل ژوند په اړه ورته لږ ووایئ.
ډیره مننه. څنګه چې تاسو پوهیږئ زه افغان یم، د افغانستان نه یم او فرق نه کوي د کوم ځای، ځکه چې ټول افغانان یو دي، که تاجک دي، که پښتون دي، که هزاره دي یا ازبک دي یا نورې، ټول یو افغان نومیږي. او نو بیا هم که تاسو غواړئ چې په ځانګړې توګه پوه شئ چې زه د کوم ځای یم، زما پلار د لغمان ولایت څخه دی، مور مې د کندهار دی، زه په کابل کې زیږیدلې یم او اوس هم خپل کورنۍ سره چې زما پلار دی، مور دی، ورورونه دي او خورونه دي، ماشاءالله دوی سره زه په کاناډا کې اوسېږم، په تورنټو ښار کې. صحیح. د کله راهسې سندرې وایې، نو سندرو ویلو څومره موده مو شوله چې میوزیک د آرټ په دې فن کې تاسو په دې کې تاسو خپل د میوزیک په دنیا ته کوم قدم ایښودلی؟ زه په 2008 کال کې سندرو کې پیل کړ، لیکن په پټه توګه، او ټول خلک زما आवाज اوریدل او دا په هغه وخت کې ډیر یو کنټروورشل ایشو و، ځکه چې ټول خلک غوښتل چې پوه شي چې زه څوک یم، چیرته اوسېږم او ولې خپل مخ نه ښیم، او زه نشم کولی چې خپل ځان ظاهر کړم یا خپل مخ وښیم، ځکه چې زما پلار او کورنۍ دوی پوه نه وو چې زه موسیقۍ ته شوق لرم او علاقه لرم، او زه وخته سندرغاړه شوی یم او خلک ما غوږ نیسي، نو دا ډیر یوه غټ ستونزه وه ما لپاره. نو د دې مشکلات د حل لپاره زه خپل مور سره مې لومړی ځل خبرې وکړ او مور ته مې وویل چې زه موسیقۍ ته ډیر شوق لرم، علاقه لرم، او دغه سندرغاړه چې تاسو اوري او غزال نومیږي، دغه بل څوک نه بلکې ستاسو خپل لور دی، یعنې زه یم. هغوی به اورېدلې، خو دا پته ورته نه وه چې دا زموږ خپله لور ده. بلې دوی اورېدلې لیکن نه پوهېده. او بیا کله چې زه خپل کورنۍ سره کاناډا ته راغلو، بیا پلار جان سره مې خبرې وکړ او نورو کورنۍ سره مې خبرې وکړ، او بالاخره په ډېر مشکلاتو سره، په ډېر ستونزو سره خپل اجازت واخیستل خوشبختانه. او په کال 2011 کې زما لومړی آفیشل ویډیو مارکیټ ته راغلل او ټول خلک پوه شو چې غزال څوک دی. نو اوس خوشبختانه زه د خپل کورنیو، خپل مینوالو او خپل هیوادوالو او خپل ملګرو سپورټ لرم او ډیر خوښ یم او هیله لرم چې همداسې ادامه ولري. لومړی سندره هم په کومه ژبه کې وه او په څومره ژبو کې تاسو سندرې وایې؟ زه تر اوسه پورې په پښتو کې، په دري کې یا فارسي کې او په هندي او اردو کې هم سندرې ویلې دي، لیکن هغه هندي یا اردو سندرې چې دا زما خپل سندرې نه وو، کاور سانګز وو. بله. او زه فکر کوم فرق نه کوي، موسیقي ژبه نه لري، په هر ژبه کې چې تاسو سندرې وایې باید د احساسو سره مل وي، باید د زړه نه ووایې، ځکه چې موسیقي ژبه نه پیژني، رنګ نه پیژني، مذهب نه پیژني، لیکن د یو سندرغاړي په حیثیت زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده چې خپل اصیل موسیقۍ ته پرمختګ وکړو، او زما همدا همیشه هڅه دی چې کوم ژبه چې زموږ مروج ژبه ده، یعنی فارسی، پښتو او نور ژبې، په دې کې سندرې وایم او د خپل د موسیقۍ د ښه والي لپاره هڅه وکړم. صحیح. ستاسو هغه سندره چې وایي پیغلو راځئ چې سرزونه، پښتو سندره تاسو ښکلې ویډیو والا هم جوړه کړې ده، دې ځای کې به اورېدونکي لیدونکي ستاسو دا هم غواړي چې هغه ورته لږه زمزمه کوي، ووایي نورې خبرې هم کوو، نورې پوښتنې هم لرو، نو مننه به وي که دغه سندره لږه راته زمزمه کوي. ولې نه، ډېر دومره یاد مې نشته، خو لږ تاسو سره زمزمه کوم. پیغلو راځئ چې سرزونه مازدیګرې دي، د ګودر غاړې لزونه مازدیګرې دي، پیغلو راځئ چې سرزونه مازدیګرې دي، د ګودر غاړې لزونه مازدیګرې دي.
ډېر ښه. او دا یو زنانه هنرمند په حیث تاسو خپل ستونزې وړاندې کړې. په شروع کې مو ویل چې د مور او پلار د اجازت، بیا د هغې اعتماد ترلاسه کولو، سندرې وایي د دوستانو په مرسته باندې، خو د یو زنانه هنرمند په حیث، د یو جینۍ په حیث او پښتنې په حیث باندې په دې فن کې، په دې هنر کې کم مشکلات، کم ستونزې چې تاسو ته مخې ته راغلي وي هغه ته تاسو څنګه ځواب وویل؟ نو غواړو به که دغه زموږ لیدونکو سره شریک کړئ. بلې ستونزې شته، ستونزې وو او ستونزې به وي. او زه فکر کوم تر ټولو نه ډېر غټ ستونزې چې اوس مونږ لرو امنیتي ستونزې شته په ځانګړې توګه ښځو لپاره. او څنګه چې زه تاسو ته مخکې وویل چې ما لپاره ډېر غټ ستونزه زما اجازت واخیستل و د خپل کورنیو څخه چې خوشبختانه زه کامیاب شم او اوس د خپل د کورنیو سپورټ در سره لرم. لیکن اوس هم ښځو په افغانستان کې زموږ په هیواد کې ډېر ستونزې لري، امنیتي ستونزې. او زه فکر کوم افغان ښځو تر ټولو نه زیات د هنر له لارې نه د تاوتریخوالي پر ضد خپل غږ پورته کړی ده. او دا زه فکر کوم یو مبارزه ده او زه انشاءالله هم د مبارزې ته ادامه ورکوم. او بل ستونزه چې زه فکر کوم ټول هنرمندان ورسره مخامخ دي، د هنر هویت زموږ په ټولنه کې دي. متاسفانه تر اوسه پورې هم زموږ په ټولنه کې هنر خپل اصلي یا حقیقي ارزښت یا ځای نه لري. لیکن له دې نه هم ډېر بدې ستونزې شته زموږ په ټولنه کې چې زه فکر کوم دغه ستونزې ته د پاملرنې اړتیا شته. نو مونږ به دعا کوو چې انشاءالله سوله راشي او امنیت راشي، د ستونزې له منځه ځي او مونږ کولی شو چې د خدمت له لارې نه، د هنر له لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو. صحیح. استاد هم څوک دی؟ د موسیقۍ استاد دغه که ووایو خپلو مینهوالو ته چې زده کړې هم د چا نه کړي دي باقاعده د میوزیک؟ زه موسیقي په 2008 کال کې د استاد نظیر خارا چې زموږ ډېر یوه تکړه او بااستعداده سندرغاړه ده، دې سره مې موسیقي شروع کړو یا پیل کړ. لیکن متاسفانه هیڅ کله وخت نشو چې زه موسیقي په مسلکي توګه له هغوی نه زده کړم. او متاسفانه تر اوسه پورې زه کوم استاد نه لرم په موسیقي کې. د موسیقي په ژبه کې مونږ ته اماتور وایي، زه اماتور یم. او په راتلونکي انشاءالله زه کوشش کوم چې زما هنري کارونه نور هم مسلکي وشي. لیکن متاسفانه تر اوسه پورې کوم استاد نه لرم. استاد نه لرئ. خپله لومړۍ سندره ته یاده ده کومه سندره چې تاسو لومړۍ ویلې وه په کال 2011 کې یا باقاعده توګه باندې؟ هغه ته یاده ده؟ غواړو به چې هغې راته لنډه غونډه زمزمه وکړې، مننه به وي. ولې نه زما لومړۍ سندرې چې زه فکر کوم زما شناخت یا هویت هغه سندره سره وشو په کال 2008 کې و او د دلې بېقرار په نوم. دا یوه دویت سندره و چې زه استاد خارا سره مې وویل او انشاءالله زه زمزمه کوم هغه. مننه به وي. گفتم دل بیقرار دارم چی کنم، یک یار در این دیار دارم چی کنم. تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی به یار آسان نبود. کی ناله کنم دردی تو بیمارم کرد، رسوا و ردی به پیش اغیارم کرد. گپ کم کو که بابم خبردار شود، از عاشقی دخترش دل افگار شود. جانم چقدر بانه تراشی داری، بابانه و حیله دل خراشی داری. گفتم دل بی قرار دارم چی کنم، یک یار در این دیار دارم چی کنم. تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی به یار آسان نبود. کی ناله
په خیبات خو درې نه راځي خو تاسو چې په کوم انداز باندې وویل نو ډېر خوند یې وکړ او زه فکر کوم چې ټولو به ترې پوره خوند اخیستي زموږ ستاسو مینهوالو او د ډیوه لیدونکو اوریدونکو به ترې هم ډېر خوند اخیست او تاسو وایئ چې دا هغه سندره ده په کومې باندې چې غزل عنایت خلکو وپېژندله چې غزل عنایت هم یو هنرمنده ده یو آرټسټه ده ښه او په خپله موسیقي د چا اورئ که نه کومې سندرې ته م زړه وشي نو په خپله یې ځان ته زمزمه کوئ میوزیک د چا اورئ موسیقي اواز غږ د چا اورئ زه والا ټولو ته غوږ نیسم او که رښتیا وایم زه په ډیفرنٹ لانګویجز یا په مختلف ژبو کې سندره اورم او زه همیشه کوشش کوم یا هڅه کوم چې زما سندرې چې دی یا زما میوزیک چې دی له نورو سره توپیر ولري یا فرق ولري لیکن په ځانګړې توګه زه استاد نجیم نوابي ته ډېر غوږ نیسم یعنی ډېر مې خوښېږي استاد فرهاد دریا خدای بخښلی مرحوم احمد ظاهر او نغمه جانې او استاد منګل مهدي حسن صاحب استاد خیال محمد رحیم شاه استاد شاه ولی میرمن قمرگل لتاجی شریا گوشال نازیه اقبال او ستاره یونس نور هم دی خو اوس یاد مې نه دی او کوم نمونه چې تاسو واغس هغه ټول ډېر لوی لوی نمونه دي کوم تاسو اورئ او دغه وجه زه فکر کوم چې غزل عنایت هم په میوزیک کې د دومره لوی مقام مونته دی چې لوی لوی هنرمندان اوري او هغې ګوري خو زه په دې ځای کې دا پوښتنه خامخا کوم ستاسو نه غزل عنایت بیبي او هغه دا چې غزل عنایت د میوزیک د فن د هنر په میدان کې یو لوی نوم دی نن په افغانستان پاکستان په ګرده نړۍ کې افغانان پیژني خلک یې پیژني د دې نن ورځې غزل عنایت په شا باندې هغه کم عناصر دي کم کسان دي چې غزل عنایت یو دومره کامیابه غزل عنایت جوړه کړې ډېره مننه تاسو کامیاب وئ زه فکر نه کوم چې زه دومره کامیاب یم خو ډېره مننه زه فکر کوم څومره کامیابي چې زه لرم تر اوسه پورې هغه فکر کوم زما مور چې ډېر تشویق کوي او زما مور سپورټ دی او بیا زما د مینهوالو او د ملګرو مینه او سپورټ دی او بیا په آخر کې زما بې انتها شوق او علاقه موسیقي ده زه فکر کوم صحیح په کېنېډا کې نن ژوند کوئ په کېنېډا کې د خپلو وروڼو خویندو سره مور او پلار سره تاسو وایئ افغانستان ته چکر لګي پروګرامونو له ځای هلته کې ولې نه کوم ځای کې افغانان اوسیږي او کوم ملک کې چې افغانان اوسیږي مونږ کانسرټس لپاره یا شوز لپاره هلته بزو او شوز کوو او زه باید دا ووایم چې زه ډېر بختور یم چې تر اوسه پورې زه د خپل هیوادوالو د مینهوالو د ملګرو او د خپل کورنیو سپورټ لرم او دا همیشه زما آرزو دی یا زما هیله ده چې خپل مینهوالو له نزدیک نه وګورم ملاقات سره وکړم so I really enjoy going to concerts and doing shows for them صحیح ستاسو هغه سندره بچه دیکھان فکر کوم غواړو به چې هغه د نه واورو ډېره ښکلې ویډیو ورسره هم تاسو جوړه کړې ده او په دې کې زه به غواړم چې دغې لفظونه هم زموږ اورېدونکو ته بیا ووایي چې دې کوم تاسو لفظونه پکې ویلي دي کومه شاعري ده دا پکې تاسو څه وایئ خو اول به د نه زمزمه اورېدل غواړم ولې نه بازا که شدم از غم هجر تو پریشان ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهاران ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهاران ای بچه دیقان بنگر که چه سان است ترنم سنبل و ریحان در دشت و بیابان بنگر که چه سان است ترنم سنبل و ریحان در دشت و بیابان افگنده به سر چادری زیبای بدخشان ای بچه دیقان بازا که شدم از غمی هجر تو پریشان ای بچه دیقان بازا که شدم از غم هجر تو پریشان ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهاران ای بچه دیقان
ډېر ښه خو ډېر خوند دې وکړو خو دا راته ووایه د دې چې کوم تاسو کوم لفظونه په دې کې تاسو وایي د دې پښتو کې لږه ترجمه راته وکړئ دا تاسو څه وایئ دا به ډېر مشکل وي ما ته زه خو دومره پوه شم چې زیبای بدخشان د بدخشان یو ولایت دی په افغانستان کې نورتن پارت اف افغانستان او دهقان پوهېږي چې دهقان د زمیندار زوی دا سندره د زمیندار زوی لپاره زمیندار د زوی لپاره ډېر خوشبخته خو دی زمیندار زوی غزل عنایت بیبي چې تاسو یې په سندرو کې ستایئ صحیح تاسو په هندي کې هم سندرې هندي ژبه کې هم وایئ اردو کې هم وایئ په پښتو کې هم وایئ په دري کې هم وایئ په کومه ژبه کې ته اساني سندرې ویل کومه دله زیات خوند درکوي دغه بس زما به اخري پوښتنه هم تاسو نه دغه وي که رښتیا وایم په پښتو او دري کې ډېر خوند کوي ځکه چې زه تسلط لرم او پوهېږم ډېر او زه اوس تاسو ته یو پښتو سندره زمزمه کوم چې لیونۍ ګرځمه غم ته هجران دی دا ډېر مې خوښېږي او انشاءالله زه کوښښ کوم چې دا سندره بیا زه به اجرا کړم like what I did with Makawai Manata Pusuna, I want to do the same with this song. Vale. Grivan melun pukh ko lade ragama palo yalar ke nastyum deyar potama Grivan melun pukh ko lade ragama palo yalar ke nastyum deyar potama kala barashiyara dame arman de malamat nayum khalko yar pamagran de malamat nayum khalko yar pamagran de chele banai girzama غم دے ہجران دی ملامت نیوم خلکو یار پما گران دی ملامت نیوم خلکو یار پما گران دی ډېر ښه تلو کې غواړم به د یو تعلیم یافته هنرمندې په حیث د یو تکړه پښتنې په حیث د یو تکړه افغانې په حیث هغه جینکو ته هغه جونو ته به څه پیغام ورکوي کوم که د پاکستان کې دي که په افغانستان په پښتنه سیمه کې دي یا په ټولو افغانانو ته به څه پیغام ورکوي جونو ته په خاصه توګه زما پیغام په ځانګړې توګه نجونو لپاره دا به وي چې همیشه هڅه وکړي چې علم زده کړي او خپل تحصیلات ادامه ورکړي ځکه چې موږ د علم په رڼا هر ستونزې له منځه تللی شو نو که موږ علم ولرو د علم په رڼا هر ستونزې به له منځه ځي نو دا به زما پیام وي هغوی ته او همیشه مبارزه وکړي خپل ځان همیشه له سړیو څخه کم مه ګڼې دا به زما پیغام وي هغوی ته او زه د خپلو مینهوالو نه ستاسو د پروګرام له لارې نه مننه کوم د هغوی د مینې نه د هغوی د سپورټ نه او زه هیله لرم چې ستاسو مینه او ستاسو سپورټ ما لپاره همداسې ادامه ولري ډېره مننه غزل عنایت بیبي یو جهان مننه د ډیوې سره د خبرو کولو یو جهان مننه ډېره مننه زه هم ستاسو نه ډېره مننه کوم چې ما ته وخت راکړل چې ستاسو په ښکلې خپرونه کې خبرې وکړم ستاسو سره مننه قدرمنو لیدونکو دا وه غزل عنایت بیبي د افغانستان سره تعلق لرونکي وتلې افغان هنرمنده په کېنېډا کې ژوند کوي تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې راتلونکي اونۍ به د ډیوه ستوري په دې خپرونه کې د یو بل ستوري سره ستاسو په وړاندې راځو زه وکیل خان اخلم اجازت د لوی الله په امان